د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې کله چې څه کسان په یو محفل او یو ناستی کې یو ځای شي او په هغه ناستی کې د الله ذکر ونشي او په ما درود پاک ونه ویلی شي نو دغه ناستی به دغه کسانو دپاره د قیامت په ورځ د وبال او زیان سبب ګرځي. اوس د الله خوښه ده چې دغه کسان بخي او که دوی له سزا ورکوي. درود شریف ووایه ټول. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. اللهم صل وسلم علی النبی الامین. او اوس خاص کوم د نعت شریف د پاره قاری عبدالستار او د ملګری حافظ بشیر احمد صاحب ته چې راشي او نعت شریف وړاندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا
لوګي باکرما ستا د خیستا مخانا لوګي باکرما دا خپل ژوند ټول سپیلنې باکرما دا د خیستا مخانا لوګي باکرما ستا د خیستا مخانا لوګي باکرما دا خپل ژوند